بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوټ پیډ ته. په نوټ پیډ کې پاتې دي پیج سیټ اپ او پرنټ. په دې کې کار کوو. دا د چاپ پورې مربوط سیټینګ ده. د دې لپاره باید چې موږ او تاسې کمپیوټر کې لیکل ولرو. چې لیکل نه وي نو څه شي به چاپ کوو. لیکل لپاره زه ځم ورډ پروګرام را خلاصوم او ورډ پروګرام چې را خلاص کړي دلته موږ او تاسې د فارمولې د فنکشن په واسطه لیکل کولی شو. دغه لیکل مې وکړل، ټول مې انتخاب کړل او کنټرول پلس سی کاپي مې کړل، راوړه مې دلته نوټ پیډ ته کنټرول پلس وي. ښه، اوس زه غواړم چې دا لیکل لږ دي یا ډېر دي، اوس ډېر زیات لیکل دي، غواړم چې دا ټول زه چاپ کړم. د دې لپاره باید راشم فایل ته او په فایل کې د پرنټ نه مخکې باید پیج سیټ اپ کې سیټینګ وکړي. پیج سیټ اپ کې صفحې تنظیمات کې دې باندې به کلیک کړي. چې په کلیک لیکه اولنی اپشن چې درته راځي پیپر کاغذ، د دې نه رسې یو لاین تللی رسې دوه اپشن نه راته. او د دې مطلب دا چې دغه دواړه اپشن یې هغه کاغذ پورې مربوط دي کوم چې ته په پرنټر کې کېږدي. نو د پرنټر په باره کې هلته معلومات ورکړه. اول راځو سایز ته. د کاغذ سایز، څومره سایز کاغذ ته په پرنټر کې ایښی ده. واړه کاغذونه هم شته، غټ هم شته، پلن، نري، چا جګوالی زیات وي، چا پلنوالی زیات وي، نو هغه به سره کوم انتخاب ویل دی ځای به انتخاب وی. ښه، دلته به تاسو څه پېژنئ چې دا څه سایز لري. په نړیواله سطحه چې څومره کاغذونه استعمالیږي هر کاغذ یو خپل سایز لري، لوړوالی او پلنوالی لري، جګوالی اوږدوالی پلنوالی لري. هر یو سایز ته بیا خپل نوم ورکړی ده. هغه نوم چې کومه دل دی ځای به تاسو انتخابوئ. ښه، څنګه به پېژنئ چې دا کوم سایز کاغذ ده. کاغذ چې کله بنډل تاسې واخلئ یا کارټن واخلئ هغه باندې ډېر غټ غټ لیکلي وي، هغه لیکل به شوي وي. موږ او تاسې دلته چې کوم سپین کاغذ استعمالوو دا چې دا A4 سایز ده، او د هغه نه چې کله تاسو تېرئ کرتاسي دکان مخې ته د کارټن باندې به غټ غټ A4 لیکلي وي. دا د دغه کاغذ سایز ده. له دې نه وروسته کاغذ سایز ورته انتخاب کړه. سورس د کاغذ سرچینه، کاغذ دې په کوم ځای کې ایښی ده. تاسې به وایئ چې پرنټر کې خو یو ځای وي هلته مې ایښی ده، خو نه، داسې پرنټر شته چې هغه دوه یا درې ځای لري د کاغذ د کېښودو. نو د هغو پرنټر لپاره دا سیټینګ ده، د اپشن په هغه وخت کې فعالېږي، دې باندې به کلیک کړي. نو هغه کوم ځای کې چې تا کاغذ ایښی وي هغه ځای به انتخاب کړي. لکه څنګه چې موږ تاسې موبایل استعمالوو، دوه سیم کارت یې فرض کړئ، یو باندې لیکلي چې کله یو سیم ورچې سیم 1، بل باندې سیم 2 لیکلي. په همدې ډول که چېرته یو پرنټر د کاغذ د کېښودو زیات ځایونه لري، د کاغذ د کېښودو ځای ته وایي ټرې، TRAY ټرې. نو هغه باندې لیکلي ټرې 1، ټرې 2، اوله ټرې، دویمه ټرې، درېیمه ټرې. نو هغه ټرې بل دې ځای انتخاب کړي، کومې کې چې تا کاغذ ایښی وي هغه به انتخاب کړي. یا د دې نه بغیر په دې کې یو بل اپشن هم وي، آټو سلیکټ په نوم باندې. نو کمپیوټر یا پرنټر یې په خپل هغه ځای نه انتخابوي او هغه لیکل درته هغه کاغذ لیکل چې ده په دغه کاغذ باندې درته چاپ کوي. ښه، بیا په کاغذ باندې دوه ډوله چاپ کېږي. دې باندې دوه ډوله چاپ کېږي. یو دغسې چې په ولاړې دي که نه، بل داسې په پلنو. نو دا A4 سایز کاغذ که دفتري پرنټرو کې داسې کېږدی په پلنو نه پکې ځایږي، خامخا به داسې ورته درئ. چېرته هم تاسې پرنټر وګورئ دا دفتري ټولو کې دا A4 سایز کاغذ په ولاړې ځایږي. که ته چېرته وغواړې چې زه چاپ کوم او داسې په پلنو، د دې لپاره به څه طریقه کوې؟ د کاغذ بدلولو ضرورت نشته، دغسې په ولاړې ورته کېږده، له دې ځایه به انتخاب ورته وکړي. پورټریټ دلته یې پریویو ښکاري، د چاپ نه مخکې تاسې دلته لیدلی شئ چې دا لیکل چې کله چاپ کېږي نو څه رقم به چاپ کېږي. دا ګوره لکه کاغذ چې دغسې وي. لینډسکیپ که انتخاب کې بیا دغسې په پلنو کولی شئ چې تاسې چاپ کړئ. نو که افقي دې به چاپ کوو لینډسکیپ به انتخاب کړئ، او عمودي دې که چاپ کوو پورټریټ به انتخاب کړئ. دلته تاسې لیدلی هم شئ. د دې نه بغیر مارجنز دي. مارجن څه شته وایي؟ د لیکل نه ګیر چاپېره دا سپینه ساحه چې پاتې کېږي ته په عربي کې چې حاشیه وایي. هغه قدري په خلاصه او په شروط سوالات کې هم د لیکلو سره شوي، هلته ډېر لیکل وي پکې که نه، هغه عربي وضاحت یې شوی وي. دلته موږ او تاسې لیکل نه ګیر چاپېره خامخا لږ ځای پرېږدو. یو خو که مثال هغه د ګنډلو لپاره یا سنجا کولو لپاره هغه طرف ته لږ زیات پرېږدو چې هغه لیکل کې بند نه شي. نو کولی شي دغه هم ته ورته کم او زیات کړي. فعلا مارجن چې کوم واحد د هغه انچ ده، یو انچ ده، یو انچ څلور طرفه پرېښې ده. که تر لرې کې تاسې ګورئ لیفټ چپ طرف ته تر لرې کوم، لیفټ
چپ طرف ته، رائټ ښي طرف ته، ټاپ پاس طرف ته او باټم لاندې یا کوز طرف ته. ګوره دا بیخي ځای ته لاړل. که ته 2 انچ ورته انتخاب کړې 2 انچه مخته ځي. نیم انچ کې انتخاب کړې 0.5 به ورته ولیکې. که یو نیم انتخاب یې 1.5 به بیا ورته ولیکې، نو هغومره ساحه به بیا ته پرېږدي او دغه نور منځ کې به بیا چاپ کوي. د دې نه وروسته راځو هیډر فوټر ته. که څه هم دغه لیکل چې کومه دي فعلا موږ او تاسو نوټ پیډ کې نشو لیدلی، خو ورډ د دې نه پس وینډوز چې ختمه شي کوم پروګرام چې موږ او تاسو وایو په هغه کې بیا موږ او تاسو له چاپ نه مخکې ښه صحیح ډیزاینینګ هم کې کولی شو لیدلی شو. خو دلته صرف دومره وپېژنئ چې هیډر څه شي ته وایي، فوټر څه شي ته وایي. تاسو به کتابونه لیدلي په دې صفحې شمېره یا دلته پاس ویب کې یا د لاندې بیخ کې وي، یا ښي طرف ته وي یا چپ طرف ته وي، پاس وي کوز یا په مینځ کې وي، یا داسې وي چې د لیکوال نوم وي په هر مخ باندې، یا د کتاب نوم وي په هر مخ یا یو نه بل مخ باندې، یا مجلو کې شی استعمالیږي یوه ښه خبرې شیخ عبدالقادر جیلاني داسې ویلي و، فلاني داسې ویلي و که نه، لقمان حکیم صاحب یو قول د هغه یې لیکلی ادب کې، نو هغه په یو هر مخ یا په یو نه بل مخ باندې تکراریږي. هر هغه لیکل چې په دې ټاپ مارجن کې پاس وشي، که هغه د صفحې شمېره وي، که هغه د لیکوال نوم وي، که هغه د کتاب نوم وي، هغه ته هیډر وایي. او چې په دې باټم مارجن کې دغه ځای کې وي هغه ته څه وایي؟ فوټر ورته وایي. نو صرف دلته دومره زده کړئ چې دا هیډر ده دا فوټر ده. نور انشاءالله مخته بیا ورډ پروګرام کې د دې نور سیټینګ راځي. دا سیټینګ دی چې وکړو اوکې به یې کړي، دې نه وروسته یې غواړي چې ته یې چاپ کړې نو را به شي اوس پرنټ ته. کاغذ هر څه انتظام دې وکړه، هغه دې ورته وښودل چې دا رقم سایز کاغذ ده، داسې چاپ کوم عمودي او افقي مارجنز دومره پرېږدي د هیډر فوټر دې وي که نه دې بیا سیټینګ دې وکړه. اوس راځو چاپ ته. اول اپشن چې درته وایي سلیکټ پرنټر وایي چې پرنټر انتخاب کړه په کوم پرنټر باندې چاپ کړې. تا سره کېدای شي 2 پرنټر وي، یو به ساده وي بل به رنګه وي، ساده یې چاپ کړې رنګه یې چاپ کړې، په کوم یو پرنټر یې چاپ کړې، هغه د پرنټر نوم به له دې ځای انتخاب کړې. فرض کړه زه به دې چاپ کوم، دا به انتخاب کړي. ته به دا څنګه پېژنې دا کوم یو پرنټر ده؟ دغه عدد وینې دی ماډل ده د پرنټر L302 یا L200 وغیره وغیره. دا په پرنټر باندې ډېر غټ غټ لیکلی وي مخته. او دلته هم چې څنګه د دې سره CD راځي ډرایور ویب کې، هغه کولی شي چې تاسې انسټال کړئ. له دې نه وروسته راځو وایي چې څومره صفحې چاپ کړئ. آل ټولې صفحې چاپ کوم. آل که انتخاب کې نو ټولې به درته چاپ کوي. او د دې نه پس یو دویم آپشن ده کې سلیکشن. آل مطلب دغه شی چې مطلب سل مخه دي سل واړه چاپ کوم. سلیکشن معنی انتخاب. داسې اړتیا شوې تا چې دغه یو پیراګراف د لیکلو منځ کې چې دا پیراګراف صرف چاپ کوم، دا به ته انتخاب کې. موږ تاسو انتخاب ویلی انتخاب دغسې کېږي. که ته یو حرف انتخاب کې په دې سلو مخونو کې او دلته راغلی پرنټ ته او د دې ځای د سلیکشن انتخاب که نو صرف دغه یو حرف به ته چاپ کېږي. او که چېرته ته ورته انتخاب کې مثال یو پیراګراف لکه ما چې انتخاب کړی ده، یو پیراګراف کې یو لغت یو څو لغت یو څو جملې یو څو لاینونه یو څو پیراګراف یا نیم مخ یو مخ څومره چې تا انتخاب کړل صرف او صرف هغه انتخاب شوي لیکل به ته چاپ کړي. بل آپشن ده په دې کې کرنټ پیج موجوده صفحه راته چاپ کړه. فرض که سل مخه نور ده ته صرف 55 مخ غواړې چې چاپې کړي، نو ته به اول لاړ شي هغه 55 مخ باندې به کلیک کړې چې مخامخ درته راغی، د هغه نه وروسته بیا راشي دلته به دغه آپشن باندې کلیک کړي. خو دا آپشن دلته کار ځکه نه کوي چې دغه نوټ پیډ چې د ډېر عادي پروګرام ده او ځینې شیان چې کوم دي په دې کې کار نه کوي. مخته پروګرامونو کې دا ټول راځي، دلته صرف ځان په پوهې کوي. کرنټ پیج موجوده صفحه صرف یو مخ چاپ کړه، کوم مخ چې ماته مخامخ فعلا ښکاري صرف دا لیکل چاپ کړه. له دې نه وروسته پیجز فرض کړئ تا اړتیا شوه چې مختلفې صفحې چاپ کړي، لکه مثال سل مخه نور ده 5 مخ دې په کار ده کامه به ورکړي، بیا د مثال 10 په کار ده کامه دې ورکړه 15، بیا کامه ورکوه 20 کامه ورکوه، بیا د 10 نه تر 40 پورې بیا کامه، بیا 55 مخ، بیا د 90 نه تر 80 پورې یا 90 پورې. د دا تر چې کې راشي منفي علامه دې ورکړه، دې مطلب د 10مه صفحه هم چاپ کړه، یو 10مه 20مه 30مه تر 40مه پورې. نو په دې ډول دا به چېرته لیکئ؟ دا د صفحو شمېرې به ته راځې په پرنټ کې به دا چې کله دې پیجز باندې کلیک کړې دا باکس فعالېږي، دې کې به کلیک کړې او دغه لیکل به دلته وکړي چې څنګه ته پرنټ باندې کلیک کړې نو دغه ټولې صفحې درته چاپ کوي.
دې نه وروسته راځو اوس بله پوښتنه کیدای شي تاسې ذهن ته دا راغلی وي چې فرض کا د اصل مخه نوټ د کمپیوټر بارے کې دا غواړم چې تاسې ټول ته چاپ کوم نو څو وارې چاپ کول غواړي تعداد باید وشمارل شي د هغه نه وروسته به دغه ځای کې تعداد ورکړي ښه دې کې دغه تعداد هم لکه چې مخته نه ځي ځینې پرنټرو کې بیا کار کوي لکه دې کې او څنګه چې د تعداد نمبر اف کاپیز مطلب څو نقلې چاپ کول غواړي تعداد دې چې څنګه لیونه زیات کړ نو دلته دغه آپشن چې کوم دا هم فعال شي فرض کوم کې سل مخه نور د 10 واره چاپ کو نو بلې کې دا آپشن چې کوم دا کولیټ دا که فعال کې کولیټ چې په انګلیش کې هر څه معنی دلته سره کم ساده پښتو کې ځان پوهې کې دی مطلب د منظم راته چاپ کوي په ترتیب راته چاپ په ترتیب څه معنی سل مخه نور د 10 واره چاپ کو نو کولیټ که فعال وي پرنټ باندې کلیک اول مخ نه شروع کی اول دویم لکه څنګه چې ښکاري اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم تر اخري مخه پورې بیا بل اول نه شروع کی اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم تر اخري مخه پورې بیا اول نه شروع کی داسې په ترتیب د چاپ کی مګر چې 10 واري ته پوره کړی نه یا د څومره تعداد ور کړی وي که چیرته دا غیر فعال کې بیا څه چل کیږي بیا غیر منظم یا به ترتیب چاپ کیږي اول مخ دومره واري چاپ کیږي مالس تعداد ور کړی 10 واري چاپ کیږي کته 15 تعداد ور کړی 15 واري کې 15 ور کړی 15 واري چاپ کیږي فعلا به څوار چاپ کیږي 10 واري به د اول مخ چاپ کیږي که چیرته ته انتخاب کې دغه غیر فعال کې کولیټ او بیا به دغه وروسته دویم مخ 10 واري چاپ کیږي بیا دریم مخ 10 واري چاپ کیږي بیا څلورم مخ 10 واري چاپ کیږي بیا پنځم مخ په دغه ترتیب سره به تر سلم مخه پورې دا ولی به ترتیب دا ولی غیر منظم ده ځکه چې چیرته اول مخ مثال چاپ شاول به اول مخ تاسو ټول ته در کوم تقسیموم بیا دویم مخ بیا دریم داسې به زه څوارې ګرځم سلوارې چې هر څوک دلته موظف وي او هغه منظمې چې چاپ کې بس هغه اول او اخري صفحې شمېره به دې ورکړي هغه وګوره سنجاق او دا دې تا دا دې تا دا دې تا هغه منظم چاپ شوی په ترتیب چې کله کولیټ فعال وي او چې دا غیر فعال وي نو بیا به ترتیب درته چاپ کی د دې نه پس پرنٹ فایل دا آپشن به سکار کې فرض کړه تاسو پرنټر نسته سیټینګ د ټولو کې پرنټر دم صحیح انتخاب کړه آپشن انتخاب کا پرنٹ باندې کلیک کا ته چې چیرته سیو کړه دا به ته مثال ډیسکټاپ باندې ځان سیو کې ته به چې بیا راځم سیټینګ وکم سیټینګ به ځان خلاصې نو دلته نوم ورکړي چې مثال احمد محمود په نوم باندې سیو کا سیو د چې څنګه د پرنټر کنیکټ ک ډبل کلیک په فایل باندې وکنو ډایرکټ به هغه چاپ شروع شي پرنټر د کله کنیکټ بیا سیټینګ نه بخلاص خلاص ویل دي نه وروسته راځو په دې کې یو بل آپشن دا پریفرنسز دا نه وایو ولې اول وجه دا موږ تاسو ویلای دا تاسو به کلم ویلای دا موږ را خلاص هم نه دا موږ ویلای د دې نه مخکې موږ تاسو پیج سیټ اپ ویلې او دلته مو پرنٹ ویلې دا ټول سیټینګ دلته مشته کا اوله وجه خو دا شو دویمه وجه دا غره چې دا د هر پرنټر سیټینګ په دې ځای کې مختلف وي راځو ګوري چې رښتیا موږ ویلې کنه دم ویلې دلته موږ لږ تعداد ور کړی کنه په دې ځای کې مو کولیټ انتخاب کړی دا په پیج سیټ اپ کې مو پورټریټ لکه چې انتخاب اوس راځم پریفرنسز ته A4 سایز کاغذ انتخاب ده کنه پورټریټ لږ تعداد کولیټ ښه دا خو خبره شوه چې دا مثال موږ تاسو ویلې دویم اماج د توې د هر پرنټر مختلف وي اوس مې دا پرنټر انتخاب کړی دا 3 وړه L302 یا د نو زمه د غبل انتخاب مو فرض کړه دا مې انتخاب کوس لارچا الته سیټینګ سره کوم اوس سره کوم ستونزه دا غوا چې چیرې مثال دا پیسې ته په پرنټ نه وای هر پرنټر دغه سیټینګ ته تراتلې دغه ځنه دی کولای ستوګه ستونزه پتا و چې نوې پرنټر راتلې په دیوال هغه سیټینګز دکاو دا نور زموږ به کار کې کولای شي خو مایکروسافټ کمپنی کار آسان کړی دا الته پیج سیټ په پرنټ جوړ کړی دی هر پرنټر لپاره هم دغه سیټینګ ده چې کوم یو پرنټر هم وي د سره بس پیج سیټ په پرنټ کې دلته چې کوم سیټینګ ده د زده نو ته هر پرنټر باندې چاپ کولای شي صرف له دې ځای پرنټر انتخاب چې کومې باندې ته چاپ کوي او د دې نه پس اخرنه اپشن چې د بده کې هغه د فایند پرنټر یې پرنټر پیدا کا فایند موږ تاسو پرونم لکه چې ویلیو البته یو لغت یو حرف یا یو موضوع را پیدا کوله دلته ته چې پرنټر را پیدا کا تاسو به چیرته را پیدا کی خو پرنټر خو بدلته یې اصل کې دا په نت ورک باندې استعمالېږي چې کله شبکه جوړوي دا ټول کمپیوټر سره وصلوي پرنټر دلته فرض کما سره یې نو دا پرنټر لوکلی ما په خپل کمپیوټر کې صرف انسټال ده
زه کولی شم په نیټورک باندې تاسې ټولو سره شیر کړم تر څو تاسې هم ګټنه تر وکړئ استفاده تر وکړئ هلته د خپل کمپیوټر نه پرنټ ورکړئ دلته به راکې راوځي نو دې هغه لپاره به تاسې څه چل کوئ ځکه چې دا پرنټر به تاسو ته دلته نه ښکاري دلته تاسو ته هغه ټولې پرنټر ښکاري چې هغه تاسې په خپل کمپیوټر کې سي ډي راخیستې انسټال کړی وي او چې د ما په کمپیوټر کې انسټال وي او ما شیر کړی پرنټر هم دلته ایښی ده د هغه لپاره باید تاسې لاړ شئ که شیر کړی هم وي نیټورک جوړ وي شبکه جوړ وي ټولې کمپیوټر سره وصل وي ته به لاړ شئ فاین پرنټر ته دې باندې چې کلیک کړئ چې کومې پرنټر شیر شوي وي په نیټورک باندې به ټولې درته وښیي چې کله ته وښودل ته به خپل پرنټر په انتخاب کې سلیکټ باندې به کلیک کړې خو اوس وایي This computer is not connected to a network چې دغه هغه چې کوم د دې کمپیوټر سره د کمپیوټر کومې شبکې ته نه ده وروصل کوم نیټورک سره نه ده وصل ځکه اول خو نیټورک ضروري ده که نه چې کله وصل وایي د هغه نه وروسته بیا تا ته را پیدا کوي اوس نیټورک شته نه نو څه به درته را پیدا کړي نو د هغه نه وروسته چې کله تاسو سلیکټ کړئ او راشئ پرنټ باندې کلیک کړئ په همدغه ډول همدا سیټینګ باندې به دغه ورقې چاپ شي لا هغه ځای د پرنټ ورکړو دلته به دا ورکې راوځي نو دا د پرنټ سیټینګ او لږ نه ډېر مهم ده په هر دلته که تاسې زده کړئ دا آپشن یې نو داسې وایي چې په هر پروګرام کې تاسې پرنټ زده ده لږ ډېر لږ نه وخت کې راځي خو وینډوز چې کله موږ تاسې ختم کړو هغه پسې ورډ شروع کړو د ورډ پرنټ چې چا زده کړه دغه آپشن یې ټولې هلته شته هلته یوه نیمه پکې اضافه کېږي کیدای شي چا په ذهن کې اوس هم یوه نیمه غوټه وي که نه هغه هلته بیا خلاصېږي ټولې لکه صفحو شمېرې هم بیخي پکې انتخاب نه کړي که فکر هم وي که نه صفحو شمېرې هم چېرته ورکړې دلته نه وي کې که نه دا یو وړکای کوچنی مثال ده مخته بیا دغه نور هم ښکلي ښکلي ډیزاینونه سټایلونه راځي پکې هغه څه رقم کېږي ورډ پرنټ بیا چې تاسې زده کړه داسې وایي چې د هر پروګرام پرنټ هم بیا زده ده انشاءالله خو دلته دا تیارې ښې زده کوي دغه آپشن یې په بل پروګرام کې توپیر سره دغه سره فرق او توپیر چې ده هغه دغه ده چې دلته دا بټن ته هلته داسې علامه انتخاب ده داسې یو بټن جوړ ده هلته به لږ غټ وي یا به د لیست په شکل راخلاصېږي لکه څنګه چې موږ تاسې دلته کلیک وکړو که نه داسې یو لیست راخلاصي له دې ځای به انتخابوي یو کې به آل لیکلی وي په بل کې به سلیکشن لیکلی وي په بل کې به کرنټ پیج لیکلی وي صرف دغه فرق به وي که نو چې تاسو زده وي دلته دې زده کړه نو ته په هغه پروګرام کې هم زده ده دغه آپشن کار یې نور همدغه ده نو دا د موږ او تاسې نن ورځې درس او د نوټ پیډ موږ او تاسې ختم شو کورنۍ وظیفه مې هم تاسو ته درکړې وه شارټکټ لیکلی وه که نه نو هغه بس کافي ده او درسره زده یې هم کوئ ورسره دغه تاسو ته ما په نوټ پیډ کې په اوله ورځ کې د ډیسکټاپ د ټولو برخو نومونه وښودل هغه باید تاسې زده وي او د نوټ پیډ د ټولو برخو نومونه مې هم درته وښودل دا هم تاسې زده کوئ ځکه چې د دغه بیا تکرارولو ضرورت نشته په بل پروګرام کې بیا دغه درې بټنې په دې ځای کې وي په هر پروګرام کې شته په هر پروګرام کې صرف همدغه وظیفه ده دلته زده کوئ په هر پروګرام کې نه زده دي نومونه هم زده کوئ نومونه هم همدغه نومونه دي دا کوم نومونه چې ما د دې برخو دلته د تلیکلي دي دا تقریبا 90% په هر پروګرام کې همدغه نومونه دي دا ورډ پیډ کې چې ووایو بیا د دې بل پروګرام کې بیخي د لیکلو اړتیا نشته د برخو نومونو نور د دې نه پس چې څومره پروګرامونه بیا راځي هغه ټولو کې همدغه نومونه دي نو دا د موږ او تاسو نن ورځې درس که ژوند